ملګرو تاسو به چېرته نه به یې اورېدلي چې یو انګرېز جرم کړی دی که نه او د هغه انګرېز چېرته ماما چېرته پولیس کې و یا چېرته آرمي کې و نو هغه چې دی نو لګېدل دی او هغه انګرېز یې خلاص کړی دی ځکه پېژنګلوی وه نه دا به چېرته تاسو به عمر کې هم نه یې اورېدلي زمونږ دا سیسټم ډېر زیات دی خیال دی یو کس چې جرم وکړي که نه او پولیس یې جیل ته بوځي نو جیل کې دی خو خوشحالي پوه شوې پولیسو ته هم چې دی نو برېتاوي راته وایي چېرې زما خو ګورې ماما جیل کې د خبر نه وي وی زما تره ګورې تاسو پته نشته ایس پي دی هغه عمر ګل ایس پي دی تاسو ته خبر نه وي یا خو سوات کې نن سبا ډیپټي ده او ایس پي دی پوه شوې اول خو ته ویم نه که ومې وي نو بس لکه ستاسو به هم ډیپټي به تلي او خو لکه پایا پرده کې مې پرېږدی خیال دی خو لکه بعضې پولیس والا بادران وي نو هغوی بیا هم یېرېږي نه هغوی وي کښېنه په کلار پوه شوې مونږ نو دا مونږ اوس په جیل کې دومره دال اډر کړي دي دا به څوک خلاصوي دا به هم ته خلاصوي خیال دی دال مال هغوی باندې خوري نو خبر داسې دی چې انګرېزانو کې ګور دا سیسټم نشته ښه دوی چې جرم وکړي ښه ښکلې جیل ته لاړ شي هلته چې کوم خپل هغه ورځې دي هغه تېرې کړي او که پلار یې ایس پي وکړو ډي ایس پي او که تره یي او که ماما یې هر څه نه هغه ته پته هم نه وي ښه هغه ته پته هم نه وي دی چې دی اکثر جیل هم خوړلي دی جیل نه بهر هم راوځي اکثر هغه سره میلاو شي ماما سره هغه چې کوم پولیس کي هغه ماما ورته یې لکه روک وې څنګه ښکارېدی خو نه څو ورځې وي ته په غیب وي څه چلو دی ورته ویل زه خو جیل کې وم ښه څه جرم ورم دې کړی او جرم مې کړی هغې وي جیل ته بوتلم خیال دی ښه وي داسې بیا مه کوه که نه دا ښه کار نه دی خیال دی لږ بې عزته هم کړي هغې هم لږ بې عزته کړي پوه شوې هلته غریب جیل کې دال خوړلي په هغې باندې اوس چې یو څه د ماما یې بې عزته کړي خپله نو لکه د دواړو غواړي بې عزتي وخوري ځکه جرم یې کړی خیال دی د جرم سزا لکه هغه مکمل خپل چې دی نو هغه ته میلاو شي ښه په طریقه باندې خیال دی او زمونږ څه سیسټم وي زمونږ چې دی نو جرم وکړي نو لکه جیل ته لاړ شي ښه ښکلې هلته ښه ښکلې چې دی نو د هغه نه بیا هغه په خپل ټایم نه مخکې هم فارغه شي خیال دی ښه خپل عزت هم وشي تیمارداري هم وشي بیمارداري هم وشي او چې څنګه راخلاص شي نو لکه بیا نور خلک ته هم بیا یېرېږي کړېږي خیال دی وایي دی خلاص شوی دی پولیسو کې ډېر زیات تعلقات دي پوه شوې نو هغه نه بیا خلک نور هم یېرېږي خیال دی او چې د هغه لا بیا برید بیا چې دی غم خادی له راځي که نه حجره کې نو ټول ورته ښه ښکلې پاسي ټول خلک دا مشران غریبانان هم ساده که نه او دا نور خلک هم چې دی نو لکه هغه زمیندار غریب ساده خلک چې نو هغوی خو وایي چېرې د ده خو برید دي او مونږ قدرتي کار دی زموږ پښتانه ګوره برید ته نه مونږ ډېر یېرېږو ښه چې د چا برید دي که نه هغه قدرتي کار دی هغه ډېر زیات دبه وي زه خپله چې چا غټ برید دي زه د هغه نه یېرېږم زه یم سات له دی چې ته ما خوري خیال دی نو لکه دا غټ برید نه دي دا قدرتي کار دی دا لکه ډاټ د دباو یو نشان دی خیال دی نو چې کله هغه برېتور سړی چې دی نو کله یا غم خادی له یا دواله راشي که نه په غم خادی کې ناست وي نو ټول ورته پاسي پوه شوې ټول ورته پاسي ټول سلام وکړي پوه شو ټول سره میلاو را میلاو شي هغوی وګوري دا چې غټه بلا ده خیال دی نو چې څنګه میلاو را میلاو شي چې دی کښېني نو تپوس ترې کوي که نه مشرانه بچې څه کار کوې لکه ځوان سړي دی که نه هغه ته تپوس کوي بچې څه کار کوې دی وي کاکا اوس وي دا دی پټي کې مې کار کوه اوس وي رالم خیال دی وي تماکو مې کرل نو هغوی بیا تندي له ټک ورکړي مړه د ده خو برید دي وي مونږ وایي چې ته دی چې ته غټه بلا ده خیال دی هغه پکې نه چې ته پټي کې چې ته زمینداري ممینداري کوله نو راغی ټولو ته پاسېدلي بیا خپئ کوشش کوئ دې ته مه ګورئ چې د چا برید دی هغه ته پاسې یا د چا حالانکې یو مشر سړي چې هغه ته پاسې هغه جدا مزه یې خیال دی مشر سړي ږیره سپینه وي تاسو نه په عمر کې مشر وي هغه ته چې پاسې نو هغې باندې فخر کوي چېرې زه د مشر ته پاسېدم خیال دی څومره مزه کوي سړي ته ځان هغه سکون محسوس شي چې یو مشر ته پاسې په خبره پوه شوې او ته داسې سړي ته پاسې چې د هغه برید یو تا نه عمر کې هم کشر وي او د هغه لغونته کې برید راغلي یو خطرناک برید وي نو لکه دا نه پکار خیال دی هغه بریتور سړي ته هم پکار چې خپل د برید روب داب د بچا نه ساتي بس هلکه ستا برید دي غوړي ورکوه ښه ښکلې تاوه راتاوه خو چاته وایه مه چې لکه چاته ښایه مه چې زما برید دي پوه شوې ښه ښکلې لکه ته ستا شوق د بریدو سره صحیح ده الله دې په بریدو کې خوشحاله ساته او الله دې نور هم ترقي درکړي خیال دی نو دا خبر ټیک ټاک ملګرو زموږ د ملک لا تعلقاتي سیسټم ډېر زیات دی الله دې دا زر تر زره ختم کړي کم کس چې جرم کوي هغه ته اخلاقو دایره کې د جرم سزا میلاوي شي خیال دی کم کس چې دی نو جرم نه کوي ښه سړی دی الله دې هغه ته د ښه سړي والي موقع ورکړي چې صله ورکړي خیال دی چې هغه چې دی نو الله دې نور هم کامیاب کړي او الله دې تاسو هم خوشحاله ساتي الله دې ما هم خوشحاله ساتي سلامونه قبول کړئ که خبرو کې څه غلطي شوي نو ما نه معافي غواړئ